د حضرت ابو عبیده ابن جراح ملي دفاع پوهنتون کې د 350 تنه محصلینو د عسکري لوړې مراسم ترسره شول. سلامونه او ستړي مشئ په دې هیله چې خبره تر پای وګورئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت اړوند د حضرت ابو عبیده ابن جراح ملي دفاع پوهنتون کې د 350 تنو محصلینو له لوري د تعلیمات او پرسونل مرستیال الحاج مولوي باز محمد حمیدي، د یاد پوهنتون قوماندان مولوي محمد هاشم حذیفه او ګڼ شمېر مسؤلینو په حضور کې د عسکري لوړې مراسم ترسره شول. مسؤلینو په خپلو ویناو کې یاد محصلین خپل مسؤلیت ته متوجه کړل او د عسکري لوړې په هکله ارزښتناکې خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د اسلامي امارت په لیکو کې تاسو د دین او هیواد ساتنې دفاعي ځواک یاست. په خپل عهد باندې محکم اوسئ، په ټولو چارو کې الله جل جلاله حاضر وګڼئ او خپل عزم مو قوي کړئ. همداراز یادو محصلینو د اسلامي ملي ارزښتونو، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته په هر ډول حالاتو کې د شخصي منافعو په وړاندې د ترجیح ورکولو ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې خپل مسؤلیت به په